د کهانې شروعات کې مونږ ته ښیي چې د خلانه یو کاڼ ځمکې سره ټکراو شي چې د هغې د وجې 80% آبادي ختمه شي او هوا ډېره زیاته زهریله شي او په ځمکه باندې زلزله او طوفان راتلل دا خو یو عامه خبره وه چې انسانان به مجبورن اوس په بنکر کې اوسېدل. هغې نه پس مونږ یو جون نومې سړی وینو چې هغه په ګرینلینډ کې د خپل خاندان سره په یو بنکر کې اوسېږي او جون یو انجینیر هم وي خو هغې سره هغه یو جاسوس هم وي. د دې مطلب دا چې دی به یو خاص سوټ اچوي او دغه بنکر نه بهر روزي او غیر چاپیره به حالات چک کوي او هغې نه بس هغه د سمندر خواله لاړ شي چې هلته هغه 3 کشتۍ ویني یو غټ بحري جهاز وي خو هغه کشتۍ چک کړي خو هغه ته پکې د کار سامان ملو نشي. هغې نه پس هغه بحري جهاز ته لاړ شي او چې کوم ته د کار سامان ملاویږي هغه ځان سره یږدي او په بحري جهاز کې هغه ته ډېر لاشونه ملو شي او هغه ته په بحري جهاز کې یو نوټ هم ملو شي چې په هغې کې یو ګل هم وي. هغې نه پس جون ځان سره هغه نوټ کیږي خو دې کې اچانک جون ته دا خبر راشي چې طوفان راتلو والا دی او زر تر زر ځان بنکر ته راورسوه. چې جون دا خبره ورو نو هغه ډېر تیزی سره د بنکر طرف ته ور روان شي او ډېر غټ طوفان هغه پسې شاته را روان وي خو خوش قسمتۍ سره هغه خپل بنکر ته راورسي چې د هغې دروازه بندېدو والا وي او زر بنکر ته رادن نشي. او جون چې څنګه بنکر ته راشي نو هغه ډېر زیات یېرېدلی وي ولې چې هغه وایي چې زه مرګ ته څومره جفت ومه. هغې نه پس جون یو تھراپیست سره ملو شي او د بهر حالاتو باره کې ورته ووایي چې دې سره جون ډېر زیات پریشان هم وي. نو هغه تھراپیست ورته وایي چې اوس خو حالات داسې دي ته ښه په مزه باندې خپل ژوند تېروه خاندان سره دا ټینشنونه پرېږده. هغې نه پس مونږ د جون ښځه ایلیسن وینو چې هغه په یو بل بنکر کې وي چې هغې کې لیډران وي او هغې په دې باندې دا میټینګ کوي چې د خوراک وسایل ختمېدو والا دي. هغې نه پس مونږ ډاکټر امینا وینو چې هغې ته کومه جانکاري د نورو بنکرونو ملو شوې وه هغه دې لیډرانو ته وایي او ورته دا ووایي چې غیر چاپیره غټې غټې کندې دي او دا زموږ لپاره ډېره فایدهمند ثابتې به شي ولې چې دا به مونږ له طوفان نه هم بچ کوي او د دې د وجې به هوا هم صحیح شي نو دا زموږ د اوسېدو دپاره ښه ځای دی. نو دلته ورته ایډم ووایي چې دا کندې خو دلته نه بلکې په فرانس کې دي او په پوره یورپ کې جنګ شروع دی. دغه ځای کې اچانک یو زلزله راشي او ټول بنکر رړکي خو دغه ځای کې ټول ډېر شانت ناست وي ولې چې دا د دوی دپاره اوس یو عامه خبره وه. خو دلته دا یو کس دی نورو کسانو ته وایي چې دا زلزله ورو ورو تیزیږي. نو ایلیسن دوی ته وایي چې بهر څه کسان ګیر شوي دي او موږ له پکار دی چې هغې بچ کړو. نو ایډم ورته وایي چې موږ اوس نور کسان نشو راوستید ولې چې د هغې د اوسېدو دپاره موږ سره وسایل نشته او پته نه لګي چې هغې به ځان سره څنګه بیمارۍ راوړي. خو د ایلیسن په دې خبره باندې ټول کسان اتفاق وکړي د دې د وجې دا فیصله وکړه چې سبا به یو واورې والا ګاډی موږ هغه ځای ته لیږو. په سبا باندې جون وګوري چې په هغه بنکر کې اوس روونه هم راغلي دي او د بنکر نه چې کم ګاډی لیږلی و هغه واپس راشي او ځان سره څه خلک هم راولي. خو د بنکر نه ورته میسج راشي او ورته دا ووایي چې موږ څه کسان پرېښودل ولې چې په بنکر کې نور ځای نشته. نو هغې ورته وایي چې دوباره هغه کسانو پسې لاړ شه. نو ایډم ورته وایي چې دا تاسو څه کوئ موږ سره نور وسایل نشته پرېږدئ بس دا خلک چې مري. خو دغه ځای کې اچانک یو زلزله راشي او دا زلزله ډېره زیاته تیزه وي چې دې سره ټول سامان هم راوغورځېږي او خلک هم ورسره راوغورځېږي او په لږ وخت کې دغه بنکر څه ځینو کې چت هم راوغورځېږي چې هغې کې ډېر کسان زخمي شي او یو کاڼی د جون په سر باندې راپریوځي چې د هغه مرۍ ته دوړه لاړه شي او د هغې د وجې د هغه ټوخې نور هم زیات شي. خو دغه ځای کې دوباره بیا الارم بجاو شي او د یو دماکې اواز راشي چې جون زر خپلې ښځې ایلیسن او زوی نیتن پسې ورمنډه کي او ایلیسن هم ډېره زیاته زخمي شوي وي او هغې ته په کمره کې نیتن هم ملو شي چې هغه ماسک اچولی وي خو هغه ته په ساه اخیستو کې ډېر زیات تکلیف وي. نو جون ایلیسن ته وایي چې تاسو خپل ټول هر څه راغونډ کړئ او زه ورځم زه ماسک ګورم او بل خوا خلک اخوا دې خوا منډې وایي د یارې د لاسه. خو جون ته ډېر په مشکله باندې ماسکونه ملو شي او نیتن ته چې هغه ماسک واچوي نو هغه لږ بهتر محسوسه کي. او جون چې د خپل خاندان سره د بنکر ګیټ ته راورسي نو هلته ډېر زیات درز غوبل وي ولې چې د بنکر هغه دروازه هم نه کولاوي د هغه نیمه کولو شوي وي او خلکو ډېرې زیاتې چغې سورې راغښتې وي. نو د دې د وجې جون د خپل خاندان سره شاته دروازې طرف ته ور روان شي او هغې چې هغه ځای ته راورسي نو بدقسمتۍ سره هغه ځای بند وي خو دوی ډېر په مشکله باندې ځان هغه دروازې ته راورسي او جون چې څنګه هغه بټن ووهي نو د درون انجن د وجې هغه بنکر بیا ړقېدل شروع شي خو د هغې باوجود دوی ډېره په مشکله باندې ځان بهر راوباسي او موږ بهر ګورو هر طرف ته خلکو منډې شروع کړي دي او په ځمکه کې د اوبو دماکې کېدې او ټول خلک ډېر تیزۍ سره د سمندر طرف ته ور روان وي چې زر کښتو ته وروخیږي او ولته اوس خلکو جنګ جګړې شروع کړې چې یو وایي زه به دې کښتۍ ته خیږم او بل وایي زه او په دې کې څه کسان جون ګیر کې هغه ماسک ترې اخلي خو دې کې یو کس په جون باندې راټوپ کي او هغه ماسک ترې واخلي خو د هغې باوجود هم جون د خپل خاندان سره ځان یو کښتۍ ته ورورسوي.
او واغه د کشته پایلټ وته وی چې دا دروازه بنده کا کني دا کشته به بیا مخ کې نزي وزن به زیات شي د دې د وجې دوی دغه دروازه بنده کی او واغه کشته مخ کې روان شي خدای کې اچانک یو غټ لهر د سمندر طرف نه را روان وي چې کم کسان د سمندر غاړې ته وی هغه ټول پاغه لهر کې گیر شي او مړ شي او دوی لګ مخ کې لاړ شي او لګ وخت پس جون د یو ډیوایس په مدد باندې هوا چک کی نو هغه ټول ته وی چې دلته د هوا صفا ده تاسو خپل ماسکونه او خکلی شي او هغه نه پس دا ټول یو بل سره خبرې کوي چې کم د تتلل پکار دي نو دلته ورته یو کس وی چې مونږ سره انګلند جوخته او زمونږ منزل به انګلند وي او اوس په دوی باندې شپه راشي نو نیتن چې اسمان کې ستوري وویني نو ډیر زیات خوشاله شي ولې چې هغه ډیر وخت پس اسمان ولیدو او سروازه پس هغه کشته ودرېږي ولې چې پاغه کې تیل ختم شو نو دوی سره بل لار نه وي نو دوی دا وی چې دا کشته اوس مونږ د سمندر پر لهرونو باندې پریدو چې د کم ځای ته یوړه خو یو څور ورځې پس دوی زمکه ته ورسي نو دوی چې بهر ګورو نو ډیر زیات حیران شي ولې چې هغه یو خار وي او هغه په اوبو کې ډوب وي نو جون چې پاغه ډیوایس باندې هوا چک کی نو هغه چې دا هوا بالکل صفا ده او هغه نه پس جون هغه کشته مخ کې روانه کی چې دوی یو سړک ته ورسي نو چې دوی خطر راکوشي نو هغه یو سنسان خار وي خو هغه په سړک باندې څه خلک وویني نو دوی ورپسې شاته ور روان شي او هغه چې هغه ځای ته ورسي نو هغه ځای کې ډیر زیات خلک وي او د ژوندۍ اوسېدو کوشش کوي نو جون وګوري چې هلته ډیر زیات خلک بیماران دي او ډیر ورځو پورې به ژوندۍ نه وي دغه ځای کې جون اچانک د یو ګروپ چغې واوري نو چې دوی هغه طرف ته ورشي نو هلته ډیر زیات خلک د یو بنکر مخې ته ولاړ وي جلوس یې اوښکي وي او هغه بنکر باندې فوجان ولاړ وي نو اډم هغه ځای ته ورشي هغه فوجانو ته وایي چې مونږ د ګرینلند سټیشن سرکاري افسران یو نو هغه فوجي ورته وایي چې خپل کارت وښایه ماته خو آی ډي کارت صرف الیسن سره وي او الیسن خپل خاندان پرې خول نه غوښتل خو اچانک هغه ځای کې ډیر درز غوبل شروع شي دغه یو فوجي اډم باندې ګولې وچلي او هغه ځای کې مړ کی چې دې سره دا درز غوبل نورم زیات شي چې دې کې فوجي او بل کس مولي دې کې اسمان طرف نه طوفان را روان وي نو چې هغه کسان دا وویني نو هغه ډیر زیات ویریږي او دا غزا نه منډه کی او جون زر د یو وین مخې ته راشي او ورته وایي چې موږ خپل منزل ته ورسوه نو هغه سړی ورته وایي چې مال پیسې راکې خو جون ورله زر خپل غړې ورکی داغه نه پس هغه جون امین او دغه خاندان په گاډي کې کینی او تیزه سره مخ کې روان شي او دې سره هغه د دې طوفان نن بچو خو ټول ډیر زیات پریشان وي او هغه ډرایور وته دا وایي چې خلک دومره مجبور شوي دي چې د یو ټیم خوراک د پاره هغه مرګم کولی شي سګنډو پس هغه وین په یو ځنګل کې ودرېږي نو جون د دې سړی نه تاسو کې چې فرانس کې حالات څنګه دي نو هغه سړی وته وایي چې دا غزي حالات ډیر ګډ وډ دي او خلکو صرف دا افوا پیلو کړی دا چې هغه ځکه کم کانه را غورځیدل د خلانه هلته وب بالکل صفا دي او حالات صحیح دي هغه نه پس اچانک یو تیز आवाज راشي چې د اسمان طرف نه ډیر تیزه سره کانه را روان وي نو ټول خو ونیونی سي چې د هوا نه ځان بچ کو ولې چې هوا ډیره تیز وي خو هغه ډرایور د خپل وین طرف ته ورمنډه کی خو چې څنګه هغه خپل وین لورسي نو یو کانه دغه طرف ته راشي او هغه وین ورله الټه کی هغه مړ شي اوس چې هر څه شان شي نو جون د خپل خاندان سره ورشي او خپل ضروری سامان دغه وین نه رو باسي او هغه نه پس هغه پیدل خپل سفر جاری وساتي او اخر کار هغه لندن ته ورسي او یو بلډینګ لورشي چې تغي او دروازه وټاکي خو اچانک یو میکنزي نو میخزه دغه طرف ته ټوپک ونیسي خو اتفاق سردار میکنزي په جنگلو چې هغه د وجاغي جون او د خاندان زر کور ته رادن نکی او هغه چې څنګه رادن نشي نو د ټول عمر دراز خلک وي نو میکنزي وتوي چې دا بلډینګ صرف د عمر دراز خلکو د پاره دی او ما د سولر شیشو د وجه یو جنریټر چلوم چې دغه د وجه هوا صفا وي هغه نه پس جون د میکنزي نه د فرانس د کندو باره کې تاسو کی نو میکنزي وتوي چې ما خو د افغانو باره کې اوریدلې دي خو ما ته پته نه لګي چې دا رښتیا دی کنه چې الته اوسېدل ممکن دي هغه نه پس الیسن د کېدنه او هغه د باتروم طرف ته راشي ولې چې جون ډیر زیات ټوخېدو او هغه الته وینه مو ویني نو الیسن تر دې باره کې تاسو کې خو جون خبره اخوا دی خو وروله نو الیسن چې په ډیر زور راوړي نو اخر مرته جون نو وی چې ماته په بنکر کې ډاکټر وی چې کله د وینو ټوخې شروع کې نو د دې مطلب دا چې ته اوس صرف و یا اته هفته ژوندې اوسېدې شي نو الیسن چې دا ورونه هغه په جړا شي خو جون ورته وی کو هر څه وشي خو زه به تا خپل زوی صحیح سلامت هغه فرانس کندو ته بوزما چلته اوسېدل ممکن دي په سبا باندې میکنزي غیل خپل گاډي ورکی او ضروری سامان هم ورل ورکی او میکنزي جون یو پسټل هم ورکی چې د ضرورت وخت کې پکار راشي او هغه نه پس هغه میکنزي ته الوداع وي او دا غزه نه روان شي اوس په دې باندې شپراش او سنسان ځای کې روان وي چې دې کې اچانک په دې باندې ډزې شروع شي او امینه په ګولې ولګي او په غزه کې داغي مرګ شي اصل کې چې دا کم کسان په دوی باندې ډزې کوي دوی د دینه دا گاډي پټول غوستل خو جون هم در خپل پسټل رو باسي او په کسانو باندې ډزې شروع کی او لږ وخت کې هغه ډېر کسان مړ کی اوس صرف یو کس پاتې ویني جون چې په هغه باندې ډز کوي خو د جون سره ګولې ختم شوي خو الیسن سره هم پسټل وی هغه زر خپل پسټل
بوتل روباسي او هغه ډاکو په مړ کی او لږ وخت پس هغه کند وباسي او هغه کې ډاکټر آمنه خخه کی او هغه نه پس هغه خپل سفر جاری کی چې لږ وخت پس هغه یو ریګستان ته ورسی. نو هغه پوه شي چې دا یو سمندر دی چې دا د انګلند او د فرانس په منځ کې دی. خو هغه اوس اوچوي وي د دې د وجې د هغې دپاره مخکې تلل اوس نوره مسانه شي او چې دوی لږ مخکې لاړ شي نو هغه ځای کې ډېر ګاډي ولاړ وي. نو چې دوی د ګاډي نه راکوشي نو هغې ته پته ولګي چې د ځمکې په منځ کې یو ډېر غټ درار دی چې دوی به د دې درار نه هغې طرف ته اوړي. خو دغه ځای کې د تارونو په ذریعه باندې یو پل جوړ شوی وي چې هغه ډېر خطرناک وي. هغې نه پس هغې د هغې پل په ذریعه باندې مخکې روان شي چې دا ټول ډېر زیات یریدلي وي. خو اچانک هغه ځای کې ډېره تیزه هوا راشي او هغه پل د هغې سره ړکول شروع شي. خو خوش قسمتۍ سره دغه هوا ډېره زر ودرېږي او دوی یو کاڼي ته ورورسي چې اوس په دوی د یو پوړو په ذریعه باندې مخکې ځي. خو دوی چې منځ ته ورورسي نو دغه ځای کې اچانک یو ډېره تیزه زلزله راشي خو دوی ته نقصان ورونه رسي. خو هغې زلزلې سره هغه پړي والا پل وشلېږي چې ډېر کسان ښکته پرېوځي او هغه ځای کې مړه شي. خو دوی ډېره په مشکله باندې هغه ځای پار کي او مخکې روان شي او د پیدل تلو نه علاوه دوی سره بله لار نه وي. خو دوی چې څومره مخکې ځي صرف یو ویرانه ځمکه ویني او هغه ځمکه اړو ختمېدو والا وینه. خو لږ وخت پس هغه ځای کې یو ډینس نومې سړی ټوپک په لاس هغې له راشي. خو ډینس زر پوه شي چې دا کسان ډاکوان نه دي او ډینس جان او د هغه خاندان په ګاډي کې کینوي او خپل کور ته یې راولي چې هغې اوس په فرانس کې وي. چې ډینس په یو زوړ فیکټرۍ کې اوسېدو چې د هغې بجلي د یو ګاډي د انجن په ذریعه باندې چلوله او ډینس هغه خپلې لور کمیل او ښځې سره میلو کي چې په هغې باندې د ریډیشن اثر شوي وي. د دې د وجې هغه شله شوي وي او خبرې نشي کولی. اوس د هغې روټۍ ته کیني نو دغه ځای کې ډینس ته پته وچلي چې جون هغه کندو ته ځان رسول غواړي. نو ډینس ورته وایي چې ما ته داسې ښکاري چې هغه ځای به ډېر خطرناک وي ولې چې هر سړی به غواړي چې په هغه ځای باندې قبضه وکړو. په سبا باندې ډینس جون ته یو نقشه ورکړي او ورته دا ووایي چې دا د ټولو نه وړه لاره ده او په هغې خطر هم کمه ده هغې کندو ته راتلو دپاره او په لار کې به تا ته آرمي والا میلاویږي چې هغې کې زما یو ملګری د هغه په غټ پوسټ باندې دی او ډینس ورله تصویر هم ورکړي د هغه خپل ملګري. نو د دې د وجې به تاسو ته مدد میلو شي او هغه ځای کې ډینس په ژړا شي او ورته دا ووایي چې تاسو زما لور کمیل هم ځان سره بوځئ چې زه دلته د خپلې ښځې خیال وساتمه. خو جون ومني دغه خبره. هغې نه پس کمیل خپل مور پلار ته الوداع ووایي او د جون خاندان سره روانه شي چې ډینس ورله خپل ګاډی ورکړي او دوی روان شي. اوس د څه غنټو سفر نه پس جون ګاډی ودري د آرام دپاره. خو لږ وخت پس هغه ځای کې آرمي ورله راشي او هغې چې څنګه ګیرولو والا وو نو کمیل د خپل پلار د ملګري نوم واخلي او ورته دا ووایي چې موږ باندې دا ایریا پار کا. هغې نه پس هغې د فورټ سره یو داسې ځای ته لاړ شي چې هلته جنګ شروع وي. خو یو فوجي دوی په یو بله لار باندې بوځي چې چاته پته د دې باره کې ونه لګي او هغوی مخکې روان وي چې هر طرف ته ډزې وي او هغه فوجي دوی د هغه کسانو نه بچ کوي او مخکې روان کړي وي. او لږ وخت پس هغې یو سورنګ ته ورورسي او دغه سورنګ په ذریعه باندې هغې بره وخیږي او هغه فوجي ورته وایي چې اوس مخکې ځئ اوس څه خطره نشته. هغې نه پس هغې ملیټري کیمپ ته ورسي نو کمیل ورته وایي چې دا غرونه مخکې دلته نه وو. نو جون پوه شي چې موږ خپل منزل ته ډېر زیات قریبه یو او هغې چې دغه آرمي والا نه د ډینس د ملګري تپوس وکړي نو هغې ورته وایي چې هغه خو مړ شوی دی. د دې د وجې هغه فوجي د ده مدد کول نه غوښتل. خو جون ورته ووایي چې ما سره ډېر کم وخت پاتې دی او زه غواړم چې زه خپل خاندان بچ کړمه چې دې کې په یو فوجي خفه شي او د هغه د مدد کولو دپاره راضي شي. هغې نه پس هغه فوجي دی په خپل بس کې کیني او مخکې روان شي. خو لږ مخکې تلو نه پس دغه بس مخې ته دماکه وشي چې هغه ځای کې غیر چاپېره ډاکوان راشي او هغه فوجي چې روز دوی سره جنګ کوي نو هغه ډاکوان هغه فوجي مړ کي او هغه ډاکوان د جون خاندان روباسي. خو جون لیټ کېږي دغه بس راوتو نه هغه غوښتل چې زه په دې ډاکو باندې حمله وکړمه. نو دی کې چې د ګولۍ اواز واوري نو یو ډاکو چې څنګه بس ته تلو والا نو یو کس پې د شا دنه په کاڼي حمله وکړي او دغه بس نه دوه د ګولو اواز راشي او لږ وخت پس جون ټوپک په لاس دغه بس نه راوځي چې ټول ډېر زیات خوشحاله شي او بدقسمتۍ سره جون هم په ګولۍ لګېدلي وي او هغې نه پس هغې ټول په بس کې کیني او مخکې روان شي چې دوی د غر سر ته وخیږي او دوی چې هغه ځای کې وګورو دا خبره بالکل صحیح وه چې کم کاڼي د اسمان نه راغورځېدلي وو د هغې د وجې کنده شوې وه او بم ډېرې صفا وې او هر طرف ته خوشګوار ماحول و چې دوی به اوس دلته یو نوې زندګي شروع کړي. خو اچانک هغه ځای کې جون راوغورځېږي یعنې د هغه آخري ساګانې وي او هغه دوی ته الوداع ووایي او جون هم مړ شي او دې سره دا کهاني ختمه شي. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.